د انګلستان له ماتې وروسته افغانستان درېیم مقام ترلاسه کړ. مهرباني وکړئ هر څه نه مخکې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. لوګر کریک انفو صفحه تل ستاسو چوپړ کړه. د کوربه هندستان او انګلستان ترمنځ د دریو ورځنیو سیالیو لړۍ پیل شوه چې پکې انګلستان لوبډله په شپږ شپېتو منډو په توپیر ماتې سره مخ شوه. دغه سیالۍ د کرکټ نړیوال شر یعنې ورلډ کپ سوپر لیګ په چوکاټ کې ترسره کیږي چې د لوبو بایللو او ګټلو سره د لوبډلې مخکې او وروسته تللی شي. انګلستانۍ لوبډله د لومړۍ ماتې وروسته خپل درېیم مقام افغانستان ته پرېښود او څلورم مقام ته ګذار شوه. د کرکټ نړیوال شر یعنې ورلډ کپ سوپر لیګ په درجه بندۍ کې اوس مهال استرالیوي لوبډله د شپږو سیالیو څخه څلور په ګټلو لومړی او بنګلادیش د پنځو لوبو څخه درې په ګټلو سره دوهم، افغانستان بیا د دریو لوبو څخه درې ګټلي چې اوس مهال درېیم مقام لري. باید یاده کړو چې د کرکټ نړیوال شر یعنې ورلډ کپ سوپر لیګ سیالۍ به په 2023 کال پورې دوام ولري چې د ټیبل پر مخکښ اته لوبډلې به د 2023 50 اوریزه نړیوال جام کې پرته له کوالیفایر راوند ګډون وکړي، خو پاتې لوبډلې به د کوالیفایر راوند وروسته په نړیوال جام کې ګډون وکړي.